پرون مې د یو کس بیان اورېدو، نن سبا چې چا بیان وکړو او خلک جو ته بیا مفتی صاحب ورسه منکرین حدیث هم نن سبا ډېر شوي دي، د حدیثونو نه انکار کوونکي او دا، خو بس عوام چې د علماو په سرپرستۍ کې نه هغوی په دوکه شي. لکه بعض منکرین حدیث نن سبا یو څو پکې داسې نمونې پیدا شوي دي، په کولونو والا او بریتو والا او داسې یو څو نورې نمونې ورسره دي. هغه پرون پکې وایي یو بیان کې وایي قبر کې عذاب داسې وخاندي. الله نه ګورې ویېرېږئ چې الله څوک ګمراه کړي که نه نو بیا هدایت ته څوک نشي راوستی. لکه وایي مولانا صاحب موږ مړی ښخوو ژوندی نه، نو دی په قبر کې بیا څنګه چې دی عذاب دی او نعمتونه دي، که دی ژوندی دی موږ یې واپس ولې کور ته نه راولو. او ما په اوله ورځ ویلو چې کوم سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو حدیث ګستاخي شروع کړي که نه دی رو رو الله یې د ټول دین نه خلاصوي. زما دا خبره ولیکئ. او جی موږ قرآن منو، قرآن موږ سره قرآن دی. عوام زه د عوامو ته حیران یم، دا بس لمن د ړانده کاڼه شي. جی موږ سره قرآن دی، خو د قرآن کې الله وایي د پیغمبر ومنئ. نو ته د پیغمبر څنګه منې؟ کوم ځای کې منې؟ د پیغمبر څنګه ومنو؟ حدیث ته به ځي که نه؟ نو که دا حدیث پرېږدو بله لار ما ته وښایه چې پیغمبر پرې ومنو. نشته بله لار. د نوې قبر کې دا عذابونه او قبر کې دا کوم ځای کېږي؟ موږ جي مړی ښخوو، موږ ژوندی نه ښخوو. دا چې کله سړي په خپل رب باندې ایمان مضبوط نه وي که نه او په خپل نبي دا ډکوسلې دا خبرې د هغه دي. همده ته دا ووایه چې تاسو ته دا ډېره بعیده ښکاري چې په قبر کې د عذاب څنګه وي. ګرانه ورته ښکاري که نه، ځکه چې هلته په خپل ربي ایمان کمزوری دی، ایمان به صحیح نه دی. ځکه نو دې سره به څه کوئ؟ الله خو وایي چې ملائک راشي نو د ظالمان وهي. تاسو د څوک لیدلی سپېړ اواز مو اورېدلی؟ خو کېږي نه، موږ ته هم پته دی چې کېږي، ځکه چې الله راته ووایي. خو تاسو چې دا اورېدلي نه دي اورېدلي، نو بیا ده ته ووایه دې آیت ته هم بیا منکر انکار کوي. ځکه تاسو خو معیار دا کېښودو چې موږ یعنی څه ونه لیدو، موږ څه وانه اورېدو، تله دا ده. نو بیا دلته هم د دې نه هم انکار کوي د قرآن. نو اصل کې قانون یاد کوي، د قرآن نه منکر د حدیثونو نه منکر دی، د حدیثونو نه منکر دی، د قرآن نه منکر دی. الله دې به موږ رحم وکړي. ولقد جئتمونا فرادا، او یقینا راغلی تاسو موږ ته یوازې، کما خلقناکم اول مره، لکه څرنګه چې پیدا کړي وی موږ تاسو اول ځل. اقا شان بیا راغلی لکه څنګه چې تاسو موږ اول ځل پیدا کړي وی. نو دا هیرس د دنیا دا کم کوي، لکه هیڅ شی د دنیا تاسو نشئ وړی آخرت الا هغه چې سم د الله دپاره لګولي. وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، او پرېښودو تاسو هغه چې درکړي وو موږ تاسو ته وروستو د شاګانو ستاسو نه، هر څه درنه شاته پاتې شو. نو الله وایي مشرکانو ته وما نرى معكم شفعاءکم، او نینو موږ تاسو سره سپارشیان ستاسو، الذین زعمتم، هغه چې تاسو پې ګمان کو، انهم فیکم شرکا، چې بېشکه دوی په تاسو کې شریکان دي، یعنې ستاسو په مالو په بچو کې دوی برخه ده. مشرکان وایي که نه؟
د پلانی صاحب پکې وایي دومره برخه ده په مال کې او دومره برخه ده، نو الله به ورته د قیامت پر ورځ وایي چی شو هغه باباګان، چی شو هغه تاسو چې ما سره شریک کړي وو هغه سره شتي. لقد تقطع بینکم یقینا پریکړې شو تعلق ستاسو، وضل عنکم ما کنتم تزعمون او ورک شو ستاسو نه هغه څه چې تاسو به ګمان کوو. تش ګمانونه نو هغه ګمانونه دې ټول څه شو ورک شو. نو چې د دوی کمزورتیا بیان شوه د دوی د معبودانو، نو الله خپل زور بیانوي چې راشئ د الله طاقت واورئ. کمقل دی هغه انسان او څه کمقل دی چې دا زورور ربي پرېښودی دی او نورو ته پروت دی. ان الله فالق الحب والنوى یقینا الله چونکې د دانو او د اډوکو دی. ان الله فالق الحب والنوى چونکې د دانی او د اډوکي هغه رب العالمین دی. ګینې ذمہ دار خو دانی ورواچوي ځمکې ته، خو د دانی چول دا بیا د چا کار دی؟ دا د الله کار دی. یخرج الحی من المیت راوباسي ژوندی د مړي نه، ومخرج المیت من الحی او ویستونکی د مړي دی د ژوندي نه. ذلکم الله دغه صفتونو والا الله دی. فانا تؤفکون نو کم طرف ته ګرځولی کیږئ تاسو. فالق الاصباح چونکی د سحر دی، چونکی د سحر دی یعنی راوستونکی د سحر دی او د شپې دی. وجعل الليل سكنا او ګرځولی د شپه آرام والا. والشمس والقمر حسبانا او نور او سپوږمۍ د پاره د حساب. په دې هر څه سره موږ ته څه معلومیږي؟ حساب کتاب. سوال دا راغی چیرې دا دومره ښایسته دنیا او دا نور او دا سپوږمۍ او دا شپه او ورځ او ګډوډ کیږي نه چې دا څنګه؟ جواب ذلك تقدیر العزیز العلیم دا اندازه ده د زورور ذات چې پوه دی. نو دا زور هم غواړي خو پوه هم غواړي، یعنی صرف په زور کار نه کیږي او نه صرف په پوهه کار کیږي. ما سره ټیم نه وي یعنی هرې خبرې سره خبره کیږي او داسې قسمه فواید به ما تاسو ته ځای په ځای ذکر کول. الله ګورې هسې خپل نوم نه ذکر کوي یو ځای کې چې دا هسې بس بې مناسبته ذکر شو. دلته العزیز العلیم په دې ووي چې الله زورور دی چې دا دنیا را ټینګه کړې ده او بیا مسخره کړې ده، خو بیا علیم مسرم دی، پوهه دی چې څه مناسب دی او څه نه دي. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها او الله غزات دی چې ګرځولی دي تاسو لره ستوري چې لاره ومومئ تاسو په هغې سره. فی ظلمات البر والبحر په تیارو د وچ او د دریاب کې. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون یقینا په تفصیل سره بیان کړي دي موږ دلیلونه هغه قوم لره چې پوهیږي چې نه پوهیږي او که ده ته ټول قرآن بیان کې څه فایده نه کوي. هدلته دا مسله د ستوري الله ولې پیدا کړي؟ یو د اسمان د ښایست دپاره را به شي انشاءالله، دویم د شیطانانو د ویشتو دپاره، دا هم قرآن کې راځي، دریم د خلکو د هدایت دپاره چې لار پې ومومي. کم خلک چې صحراو کې اوسیږي هغوی په دې ستورو سره لار معلومي. او نږدې وخته پورې زمونږ مشرانو چې کومې قصې کولې نو هغوی وایي چې موږ هم هغه وخت لیدلی و چې خلکو به په ستورو لار معلوموله، د سحر د راختو وخت به معلومو او داسې نور ډېر وختونه به په دقې سره معلومول. بلکل
وهو الذي انشأكم او الله غزات چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د نفس یونا آدم علیہ السلام فمستقر ومستودع نو ستاسو د پاره زید اوسېدو دی او زید امانت دی. مشهور تفسیر دا دی چې زید اوسېدو هغه د مور خېټه ده او زید امانت هغه د پلار ملا ده. اصل د انسان کوم ځای کې د پلار په ملا کې نو بیا د مور په خېټه کې. نو موږ یې د یو نفس نه پیدا کړي یو بیا دې دوو ځایونو ته راغلي یو د پلار ملا ته نو د ملا نه بیا خېټې ته د مور رحم ته نو د هغې نه دنیا ته. او یو تفسیر چا دا کړی دی چې مستقر زید اوسېدو هغه دنیا ده او زید امانت هغه قبر دی. نو دا ټولې خبرې صحیح دي چې یو بل سره تضاد نه لري او احتمال پکې شته. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون یقیناً په تفصیل سره بیان کړي دي موږ دلیلونه هغه قوم لره چې پوهېږي بیا وایي چې پوهېږي. یعنې د الله د هوښیار خلک خوښي د الله د عقل خاوندان خوښي د ځان نه هوښیاران جوړ کړي. وهو الذي أنزل من السماء ماء او الله هغه ذات دی چې نازلې کړي دي د برې نه اوبه فأخرجنا به نبات كل شيء نو راویستلې ده موږ په هغې سره ګیا د هر شي. فأخرجنا منه خضرا نو راویستلې دي موږ د هغې نه شینکي یا شینوالی. نخرج منه حبا متراکبا راوباسو موږ د هغې نه دانی لاندې باندې. دا د الله قدرتونه بیانېږي قسمه قسم شکلونه قسمه قسم رنگونه قسمه قسم خوندونه په دې میوو کې د الله طاقت. ومن النخل من طلعها قنوان دانية او د کجورونه د کسوړو د هغې نه غنچکونه نږدې. وجنات من اعناب او باغونه د انګورو والزيتون او خنا والرمان او انار مشتبها وغير متشابه چې یو شان دي او ندي یو شان دي ندي یو شان. اعناب او زيتون او رمان انګور زيتون او انار دا بس کې یو شان دي شکل کو انار شکل او پاڼو کې بارک الله فیک په پاڼو کې یو شان دي. خو په میوه کې په رنګ کې بیا جدا دي فرق شته. د الله قدرت دی چې پاڼه یو شان ده میوه جدا دي. دا صرف الله دا کار کولی شي. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه وګورئ میوې د هغې ته کله چې میوه ونیسي او پخېدو د هغې ته هسې ورته وګورئ سوچ وکړئ هسې که تا الله نه دي ویلي او لږ چې را خړب ته وباسي خورې لږ ورته وګوره سوچ وکړه د الله قدرت را یاد کړه. بعضو دغې ته سوچ نه خو خېټې ته شی ور اچول غواړي او بیا دومره شی ور واچوي چې هغه الحمدلله ویلو طاقت هم نه رسي.
یعنی سوچ خو پرېږده سوچ خو به یاره له کړی وی چې لږ بریکې پکې والی وی سوچ خو تلی دی خو اوس دومره ګنجایش نشته چې دی څه ووایي الحمدلله ووایي چې بس ځای ګوري چې ولی دی بس الله وی سوچ کوئ لږ سوچ فکر کوئ چې د الله قدرتونه در یاد شي ځکه وایي ان فی ذلکم لآیات یقینا په دې کې خامخا ډېر دلیلونه دي لقوم یؤمنون د هغه قوم دپاره چې ایمان لري دلیلونه به کله راښکاره شي چې سوچ وکړي اوس دا الله دی او دا قدرتونه والا دی او دې ظالمانو څه چل وکړو د دغه الله سره پیریان ملائک او نور مخلوق شریک کو څومره لوی ظلم یې وکړو وجعلوا لله شرکاء الجن او ګرځولی دي دوی الله لره شریکان پیریان وخلقهم او پیدا کړي دي الله دوی عجیبه خبره ده هغه څوک چې ورسره شریک کړي دي هغه چا پیدا کړي دي الله پیدا کړي دي دا نه پوهېږي قمقلان دي که وخرقوا له بنين وبنات بغير علم او جوړ کړي دي دوی په دروغ الله لره زامن او لوڼه بغیر د پوهې نه څوک ورله زامن ثابتوي څوک ورله لوڼه ثابتوي مخکې دا خبرې تېرې شوي سبحانه وتعالى عما يصفون پاک دی الله اوچت دی د هغې نه چې دوی بیانوي د هغه دپاره بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې دی انا یکون له ولد څنګه کیدی شي هغه لره اولاد ولم تکن له صاحبه او نشتې هغه لره ښځه چې بچی نو څه به ښځه به وي نو هغه نه بچی شتي نه ښځه شتي وخلق کل شی او پیدا کړی دی هر شی نو داسې رب ته څه ضرورت دی چې ښځه او بچی نیسي وهو بكل شیء علیم او هغه په هر شي باندې پوه دی ذلکم الله دغه کارونه والا الله دی ربکم رب دی ستاسو لا اله الا هو نشتی لایق د عبادت سوا د هغه نه خالق کل شی پیدا کوونکی د هر شي دی فاعبدوه بس بندگی خاص کئی هغه لره وهو على كل شیء وکیل او هغه په هر شي باندې ذمہوار دی